د ریا په خاطر باندې په هلاکت کې اچوي، د ریا په خاطر باندې دی فکر کوي، د ریا په خاطر باندې دی ذلیله کوي. د الله رسول فرمای چې کوم کس ریا کوي، ریاکار وي، خپل نیک عمل د شهرت دپاره کړی، د خلکو د لیدو دپاره یې کړی، په ورځ د قیامت به الله تعالی په داسې حال کې راپورته کړي چې د ده ټول بد عیبونه به الله تعالی و ټولو خلکو ته ورښکاره کړي. نو د ټول انسانیت، د ټول کائناتو په مابینځ کې، د 18,000 قومه په مابینځ کې به الله تعالی رسوا کړي. هغه کوم عمل چې د شهرت دپاره د انسانانو دپاره کړی وي، الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې و دا خلکو ته ورښکاره کړي. بیا به ورته ووایي چې نن له دغو کسانو څخه خپله بدله واخله چې تا په لمانځه کې کوم تاخیر راوستی، یو څه رکوع سجده دې ځنډوله چې شاته 2 صفه به ولاړو. نن د هغه لمانځه بدله له چا څخه واخله، له هغه بنده سې واخله چې شاته ستا پام وبسي، یا چې کوم حجونه تا کول، کومې صدقې چې دې کولې د شهرت په خاطر دې کول، نن له هغو کسانو څخه بدله واخله، نن دې هغه کسان و تا ته بدله درکړي. نو بیا خو به د بدلې په میدان کې یو څوک هم نه وي. د مشکات شریف حدیث دی، حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې یو وخت موږ سره ناست یو، د دجال په فتنه کې غږیږو. د دجال راتګ دا خو ډېره غټه فتنه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حجرې څخه راووتی، موږ ته فرمایي چې آیا تاسو ته تر دې یو غټه فتنه زه در وښیم؟ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندي من المسیح الدجال. آیا تر دجال تر راتګ د هغه تر غټې فتنې تاسو ته یو بله غټه فتنه در وښیم چې هغه دجال تر راتګ هم غټه فتنه ده؟ ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې صحابه کرامو ورته وویل چې ای د الله رسوله تر دې هم غټه فتنه شته؟ که چیرې وي هغه غټه فتنه خو موږ ته خامخا راوښیي. زموږ په سوچ و فکر کې خدا دی چې تر ټولو غټه فتنه هغه د دجال راتګ دی و دنیا ته. نو د الله رسول الله ته فرمایي الشرک الخفی. نو صحابه کرامو پوښتنه ځینې وکړه چې ای د الله رسوله شرک خفي چیش دی؟ شرک خفي خو موږ نه پیژندو. یو خو شرک جلی دی چې انسان د بت عبادت کوي. د الله رسول ورته فرمایي چې ان یقوم الرجل یصلي فیزین الصلاة لما یرى من نظر رجل. شرک خفي دې ته ویل کېږي چې انسان په خپل مانځه کې سستی راولي، لمونځ په خشوع په عاجزي باندې شروع کړي، په رکوع سجده کې یو څه اوږدوالی راولي، هغه د دې په خاطر باندې چې هغه د شا صف و ده ته ګوري. په څنګ کې چې کوم کس له ده سره ولاړ دی هغه ته دا ځان بزر ښکاره کوي. نو که چیرې انسان په سجده یا په رکوع کې په دې خاطر باندې وځنډېږي چې ما ته خو پلانکی سړی بزرګ ووایي، ما ته خو پلانکی سړی لمونځګزار ووایي، دغه نو شرک خفي دی، له الله تعالی سره یې په عبادت کې بل څوک شریک. نو الله تعالی دې موږ تاسو له دې باطني بد صفته څخه وساتي.